چې سیند دی روان دی او ښکارېږي په چپو کې وینې. سیند دی روان دی او ښکارېږي په چپو کې وینې، چې دا په وینو کې اوبه دي که اوبو کې وینې. سیند دی روان دی او ښکارېږي په چپو کې وینې، چې دا په وینو کې اوبه دي که اوبو کې وینې. او هغه د امن واکداران دی دا منظر وګوري. هغه د امن واکداران دی دا منظر وګوري، جونګړې سوځي او بلیږي په لمبو کې ویني. جونګړې سوځي. هغه د امن واکداران دی دا منظر وګوري، جونګړې سوځي او بلیږي په لمبو کې ویني. دلته کې هر څوک وایي زه یم د پخوا په شانتې، دلته کې ټول عمر توی شوي په پښتو کې ویني. او د بیګا شوې دماکې منظر مې نه هېرېږي. د بیګا شوې دماکې منظر مې نه هېرېږي، لیونی کېږم چې مې ګرځي په مزغو کې ویني. بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم ګرانو مینهوالو. نن موږ عمرزو ته راغلي یو په یو نوې خپرونه کې د ګران شیدا عمرزی سره د هغوی سره په دغې ناستې کې تاسو له لنډ غونډه کې تعارف د هغوی کومه. شیدا عمرزی چې خپل نوم یې دی سجاد علي، د والد محترم نوم یې دی ممتاز خان، او د هغوی پیدایش په 1983 کې شوی دی. د هغوی یو کتاب چاپ دی په 2014 کې، زه به هم درته یادېږم. د هغوی تعلیم د 8مه پورې دی او بل کتاب یې د کمپوزر سره پروت دی. شیدا عمرزی صاحب په پروګرام کې ته هرکلی ویم، ستړي مه شئ. ډېره زیاته مننه کوم ستاسو هم بی چې تاسو دومره وخت ویست او موږ له راغلی او موږ سره مو په خپل پروګرام کې مو ځان سره کښېنولو، مینوال ته مخاطب کړو. او ستاسو هم ډېره مننه. ټیک شه، مهرباني. شیدا صاحب مینوال ته همدغه روایتي څیز چې شعرونه ورته دغه کوي، ډالۍ کوي، مننه به وي. مهرباني. د غزل څو شعرونه ویمه چې خپل ځان د خپل ځانه هم پردی محسوسوم. خپل ځان د خپل ځانه هم پردی محسوسوم، بې تانه په ژوندون کې ډېر کمې محسوسوم. مننه. خپل ځان د خپل ځانه هم پردی محسوسوم، بې تانه په ژوندون کې ډېر کمې محسوسوم. او پخوا کې چې مې تیر شي نو د وینې بوی تې راشي. پخوا کې چې مې تیر شي نو د وینې بوی تې راشي، شهید د دې وطن هر یو سړی محسوسوم. دا شعر بیا ووایه. مننه. پخوا کې چې مې تیر شي نو د وینې بوی تې راشي، شهید د دې وطن هر یو سړی محسوسوم. او هغه که مې هر څومره هم د خوا نه لرې لاړ شي، هغه که مې هر څومره هم د خوا نه لرې لاړ شي، په زړه کې په زړه پورې نږدې محسوسوم. هغه که مې هر څومره هم د خوا نه لرې لاړ شي، په زړه کې په زړه پورې نږدې محسوسوم. او ښکارېږي څوک بې سره په دې لار باندې تېر شوی. ښکارېږي څوک بې سره په دې لار باندې تېر شوی، تور داغ په یوې سپینې لوپټې محسوسوم. دا شعر بیا ووایه. ډېره مننه. ښکارېږي څوک بې سره په دې لار باندې تېر شوی، تور داغ په یوې سپینې لوپټې محسوسوم. او نن بیا مې موده پس هغه زړې سترګې لیدلي. نن بیا مې موده پس هغه زړې سترګې لیدلي، په حال کې ټولې تېرې زمانې محسوسوم. نن بیا مې موده پس هغه زړې سترګې لیدلي، په حال کې ټولې تېرې زمانې محسوسوم. او راځم چې د فکرونو رڼایي دلته کې راوړم. راځم چې د فکرونو رڼایي دلته کې راوړم، د خلکو په ذهنونو کې تیارې محسوسوم. راځم چې د فکرونو رڼایي دلته کې راوړم، د خلکو په ذهنونو کې تیارې محسوسوم. او یو غم دی چې شیدا تمام ورځ ترې ناقرار یم. یو غم دی چې شیدا تمام ورځ ترې ناقرار یم، یو درد دی په سینه کې د شپې محسوسوم. بیګا زما په خوب کې حوصله وه ماته شوې، په جنګ کې مې په لاسو کې نیزه وه ماته شوې. او دا ما پرې ستا د غم پیټې ټول عمر ګرځولي. دا ما پرې ستا د غم پیټې ټول عمر ګرځولي، په دې وجه زما د ژوند اوږه وه ماته شوې. او شعر دی چې ټوټې ټوټې مې ځان د پښتون قام په شان لیدلو. ټوټې ټوټې مې ځان د پښتون قام په شان لیدلو، پرون زما په لاس کې آینه وه ماته شوې. ټوټې ټوټې مې ځان د پښتون قام په شان لیدلو، پرون زما په لاس کې آینه وه ماته شوې. او هغه شوه راښکاره خلکو ویل سبا اختر دی. هغه شوه راښکاره
خلکو ویل سبا اختر دی ماښام و تیاره نه وه خو روژه وه ماته شوې. ډېر ښه ډېره مننه. هغه شوه راښکاره خلکو ویل سبا اختر دی ماښام و تیاره نه وه خو روژه وه ماته شوې. او په ژوند باندې د هغې سړي زړه سینه کې ماتو. په ژوند باندې د هغې سړي زړه سینه کې ماتو، په مرګ باندې په قبر یې خازه وه ماته شوې. ډېر ښه. مننه. دا شعر بیا ووایه. په ژوند باندې د هغې سړي زړه سینه کې ماتو، په مرګ باندې په قبر یې خازه وه ماته شوې. او شعر دی چې په خیره کې چا زه د میکدې په طرف بوتلم، په هیره کې چا زه د میکدې په طرف بوتلم، زما نه هم په هیره کې توبه وه ماته شوې. ډېر ښه. او اخري شعر دی چې شیدا د شر نه لرې تلو د امن د خاطره، شیدا د شر نه لرې تلو د امن د خاطره، چا ویل جوړ د پښتون سر کې نشه وه ماته شوې. سیند دی روان دی او ښکارېږي په چپو کې وینې. سیند دی روان دی او ښکارېږي په چپو کې وینې، چې دا په وینو کې اوبه دي که اوبو کې وینې. سیند دی روان دی او ښکارېږي په چپو کې وینې، چې دا په وینو کې اوبه دي که اوبو کې وینې. او هغه د امن واکداران دي دا منظر وګوري، هغه د امن واکداران دي دا منظر وګوري، جونګړې سوځي او بلیږي په لمبو کې وینې. جونګړې سوځي. هغه د امن واکداران دي دا منظر وګوري، جونګړې سوځي او بلیږي په لمبو کې وینې. د بیګا شوې د ماکې منظر مې نه هېرېږي، لیونی کېږم چې مې ګرځي په مزغو کې وینې. او اوس په دې ښار کې د شرابو نشې نه کوي څوک، اوس په دې ښار کې د شرابو نشې نه کوي څوک، اوس کلي کېږي د دې ښار په میکدو کې وینې. اوس په دې ښار کې د شرابو نشې نه کوي څوک، اوس څښلي کېږي د دې ښار په میکدو کې وینې. او دلته د ژوند د حادثو نه یریدلي خلک، دلته د ژوند د حادثو نه یریدلي خلک هسې ساه اخلي ګنې نشته په ژوندو کې وینې. ډېر ښه. دلته د ژوند د حادثو نه یریدلي خلک هسې ساه اخلي ګنې نشته په ژوندو کې وینې. او دا رڼاګانې د ژوندون لارو کې هسې نه دي، دا رڼاګانې د ژوندون لارو کې هسې نه دي، مونږه راوړي دي شیدا ورله ډیوو کې وینې. مونږه راوړي دي شیدا ورله ډیوو کې وینې. دغه د وینو دا ردیف په څومره مختلفو انداز سره استعمال ډېر ښه. ګرانو مینهوالو دا شیدا عمرزی چې ډېر خوندور کلامونه هم ترې واورېدل. هیله ده چې ستاسو به خوښ شوي وي. د بلې خپرونې پورې موږ له اجازت راکوئ. د الله په امان.